په اگزیلري وربس هاف هاز او هارډ باندې څنګه پوښتنه کولی شو، څنګه پرې سوال کولی شو. نو راځئ چې په دې ویډیو کې داسې در باندې زده کړم چې بیا ونه وایئ چې مونږ په اگزیلري وربس باندې پوښتنه نشو کولی. نو ګرانو دوستانو په اگزیلري وربس باندې پوښتنه په دغو څلورو کرښو یا په دغه څلورو لیکو کې در باندې زده کوم. تاسو هم د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او ملتیا مې وکړئ. خوږو دوستانو، لومړی به تاسو راشئ دغه په سر باندې کومه لیکه چې دغه د سوالیه سټرکچر یا د سوال د جوړولو لپاره په هاف هاز هارډ باندې یو فرمول دی، یو سټرکچر دی، یعنی تاسو به په دغه لیکه باندې سوال جوړوئ. په هاف هاز هارډ کې کوم وخت چې تاسو سوال کوئ یا پوښتنه کوئ د چا څخه، نو په دغه لیکه باندې به تاسو جوړوئ. دا چې څنګه، نو انشاءالله اوس به یې ډېر په اسانه در باندې زده کړم. کله چې تاسو سوال جوړوئ نو لومړی خو دا خبره در سره یاد کړئ چې دغه سوال به تاسو یا په پریزنټ ټینس کې جوړوئ یا په پاست ټینس کې جوړوئ. نو که چیرته یې په پریزنټ ټینس کې جوړوئ نو ډو او ډز به تاسو استعمالوئ، او که چیرته یې په پاست ټینس کې جوړوئ وبخئ نو بیا به تاسو ډیر استعمالوئ. یعنی په هاف هاز او هارډ باندې سوال په دوو زمانو کې استعمالېږي، بلکې په فیوچر ټینس کې هم استعمالېږي، خو له هغې څخه موږ اوس تېرېږو. یوازې موږ اوس په پاست ټینس او پریزنټ ټینس باندې خبرې کوو. نو لومړی به تاسو ډو ډز او له هغې وروسته که چېرته پاست ټینس وي نو ډیډ به استعمال کړئ، ډیډ به راواخلئ. کله مو چې ډو ډز او ډیډ ولیکل یا مو استعمال کړل، له هغې وروسته به تاسو سبجیکټ راواخلئ، سبجیکټ به استعمال کړئ. سبجیکټ به تاسو اوس نور پیژنئ چې هی شي ایټ وی یو دی آی، دغه ته سبجیکټس ویل کېږي یا سبجیکټ پروناونز ورته ویل کېږي، خو ستاسو د اسانتیا لپاره زه ورته سبجیکټ وایم. او له هغې وروسته به تاسو هاف درته راوړئ، دغه ځای به تاسو هاف راوړئ. خو دلته ستاسو ګران دوستانو یوې خبرې ته، یوې ډېرې مهمې نقطې ته فکر وي. هغه نقطه داسې ده چې مونږ خو وایو چې په هاف هاز او هارډ باندې به څنګه سوال جوړوو، خو دلته مو یوازې هاف راوړی دی. دا څنګه خبره ده؟ یعنی هاز او هارډ دلته نشته دي. نو دا ګران دوستانو دغه ځواب په بله ویډیو کې، په تېره ویډیو کې هم درکړی دی، خو اوس یو ځل بیا درته تکرارومه چې هاز او هارډ دغه په سوالیه او منفي جوړښت یا په سوالیه او منفي جمله کې نه استعمالیږي. نو دا چې دغه جمله چې ده، د نننی درس چې دی دغه د سوالیه جملې په اړه دی، نو زه په همدې خاطر دلته هارډ او هاز نه دی راوړل شوي. او هاز هارډ چې دی هغه یوازې په مثبت سټرکچر یا په مثبته جمله کې استعمالیږي، چې د هغې دلیلونه په تېره ویډیو کې تېر شوي دي چې څنګه او ولې. نو هاف به دلته راوړئ او له هغې وروسته به کمپلیمنټ جمله به پوره کړئ. او دې خبرې ته مو فکر وي که جمله په پریزنټ ټینس کې وي او که په پاست ټینس کې وي، په کومه یوه زمانه کې چې وي تاسو به دلته هاف راوړئ کوم وخت چې تاسو سوال کوئ. نو اوس راځئ په مثال کې به تاسو انشاءالله ښه ورباندې پوه شئ. لومړی مثال دی ګران دوستانو، کوم وخت کې چې موږ او تاسو یو سینګولر ناون یا یو مفرد نوم استعمالوو، نو موږ او تاسو به څنګه په هغې باندې سوال جوړوو. نو د هغې لپاره به تاسو لومړی ډز راوړئ، ډز په سر د جمله کې، خو کوم وخت کې چې دا جمله په پریزنټ ټینس کې جوړوئ، دا خبره در سره یاد لرئ، په پریزنټ ټینس کې جوړوئ او سبجیکټ چې وي هغه مفرد وي، یعنی یو نفر وي. نو ډز به په سر کې راوړئ، له هغې وروسته به سبجیکټ ولیکئ، پاست سټرکچر ته ګورئ او لاندې جمله جوړوئ. ډو ډز او ډیډ، دغه جملې څخه دلته ډز دی او سبجیکټ چې دی له هغې څخه هی دی، او له هغې وروسته به تاسو هاف دلته راوړئ. دلته دغه دی په سبجیکټ پسې دلته ما په جمله کې هم هاف لیکلی دی، او له هغې وروسته به جمله کمپلیمنټ یعنې پوره کول. دلته جمله پوره شوې ده او له هغې وروسته به کوېسچن مارک یعنې سوالیه علامه ولیکئ. دغه دوستانو سوالیه علامه به دلته په اخر کې ورسره ولیکئ. نو جمله به داسې جوړه شي: Does he have a phone? Does he have a phone? آیا هغه یو ټلیفون لري؟ دغه دی سوالیه ورباندې جوړه شوه، یعنې سوال او پوښتنه په هاف هاز باندې جوړه شوه. آیا هغه یو ټلیفون لري؟ دلته خوږو دوستانو مناسب او پکار خو دغه وه چې سبجیکټ کوم وخت کې هی شي ایټ یا مفرد راشي نو باید هاز استعمال شي، خو دا چې جمله سوالیه ده په همدې خاطر دلته د هاز په ځای هاف استعمال شوی دی. دغه نقطې ته ستاسو ښه فکر وي. همدا قسم تاسو کولی شئ چې دلته شي هم راوړئ، لکه ډز شي هاف ا فون، او داسې کولی شئ چې دلته یو مفرد نوم راوړئ، لکه ډز علي هاف ا فون. داسې نور. راځو د ډو په لور، یعنې کوم وخت کې چې موږ او تاسو د جمع په اړه پوښتنه کوو، په هاف هاز کې د جمع په اړه، د یو ګروپ په اړه یا د جمع په اړه موږ او تاسو پوښتنه کوو، نو بیا به څه کوو؟ د اګزیلري وربز له جملې څخه به موږ او تاسو ډو راوړو، خو په دې شرط چې جمله کوم وخت کې په پریزنټ ټینس کې وي، یعنې په پریزنټ ټینس کې وي او د جمع لپاره کوم وخت کې موږ او تاسو هاف هاز کې پوښتنه جوړوو، نو په سر کې به ډو راوړو. نو کوم وخت کې مو چې ډو راوړ نو دغه برخه د سټرکچر پوره شوه. له دغو دریو ورزونو څخه موږ او تاسو ډو راوړ او پاتې شو سبجیکټ.
د ډو وروسته به سبجیکټ راواخیستل شي، هغه به راوړل شي چې دی دی. او دلته ما تیار رنګونه هم درته ورکړي دي ګرانو دوستانو. تاسو ته دا رنګ چې دی دا هم ډېر کومک کولی شي. په تور رنګ کې ډوډز او ډیټ دی، او سبجیکټ چې دی هغه په سور رنګ کې دی، او هاف چې دی هغه په آسماني شین، او د بل کمپلیمنټ برخه چې ده د جملو او یا د سټرکچر هغه په شنه برخه کې ده، په شنه رنګ کې ده. وبخئ. نو د دغه برخې څخه موږ تاسو ډو راوړ او سبجیکټ چې دی هغه به دی راوړئ. خو ګران دوستانو دی چې دی دغه د جمع لپاره استعمالیږي، نو په همدې خاطر دلته موږ ډو هم استعمال کړی دی. دی یعنې دوی زیات کسان، له یو څخه زیات. او له هغې وروسته بیا هاف دغه سټرکچر ته تاسو ګورئ، په سبجیکټ پسې څه شی دی په سټرکچر کې؟ هاف دی، نو دلته هاف دی. او له هغې وروسته بیا کمپلیمنټ دی، نو دلته هم a car کمپلیمنټ جمله پوره شوې ده دلته. نو جمله به څنګه ویل شي؟ Do they have a car? Do they have a car? آیا دوی یو موټر لري؟ په پریزنت حالت کې، په اوس حالت کې. پاست حالت نه دی، تیر حالت نه دی. آیا دوی اوس یو موټر لري؟ همدا قسم تاسو کولی شئ چې دلته نور سبجیکټس هم راوړئ، لکه دی تاسو وی هم راوړی شئ. Do we have a car? آیا موږ یو موټر لرو؟ او تاسو کولی شئ Do Ali and Mahmoud have a car? آیا علي او محمود دواړه یو موټر لري؟ یعنې پلورل ناونس چې کوم وخت کې وي، جمع نومونه چې وي، نو ډو به ورته استعمالوو. نو دغه وه د ډو مثال. راځو د ډېډ مثال ته. ګران دوستانو په د پاس دوو جملو کې موږ تاسو دا خبره وکړه چې هلته به ډوډۍ استعمالوو چې کله زمانه پریزنت ټینس وي. نو کوم وخت کې چې زمانه پاست ټینس وي بیا به ډېډ استعمالول کېږي، ډېډ. د دغو دریو اګزیلري وربونو څخه به موږ تاسو ډېډ راوړو، خو په سر کې به یې راوړو لکه څنګه چې دلته په سټرکچر کې لیکل شوی دی. او له هغې وروسته به بیا سبجیکټ وي، او بیا به هاف وي، او بیا به کمپلیمنټ وي. اوس تاسو ګورئ ګران دوستانو جملې ته. Did you have a computer? Did you have a computer? آیا تا یو کمپیوټر لرلو؟ په تیر وخت کې، یعنې په تیره زمانه کې، پاست ټینس ده، ډېر استعمال شوی دی. Did you have a car? آیا وبخښئ دوستانو، Did you have a computer? آیا تا په تیره زمانه کې یو کمپیوټر درلود؟ نو خوږو دوستانو دغه ځای کې هم یوه نقطه ده، هغې نقطې ته تاسو فکر وي. دغه ځای کې هاف راوړل شوی دی. په داسې حالت کې چې موږ تاسو په تېرو ویډیوګانو کې ویلي وو چې کوم وخت کې پاست ټینس یا هلته به هارډ استعمالول کېږي، نو هارډ ولې نه دی راوړل شوی؟ نو دا د دې په دې خاطر چې کوم وخت کې ډیډ په پاست ټینس کې استعمال شي، نو د ورب به لومړی حالت استعمالیږي. نو دا چې هاف چې دی دغه د هارډ لومړی حالت دی، په همدې خاطر دلته هاف راوړل شوی دی او هارډ نه دی راوړل شوی. نو دا خبره سمه په غور سره در سره یاده کړئ چې کوم وخت کې ډېر استعمالیږي په پاست ټینس کې، بیا به د ورب لومړی حالت استعمالیږي. او دوهم حالت د ورب چې دی هغه یوازې په مثبته سټرکچر کې، په پازیټیو سټرکچر کې استعمالیږي. په نورو سټرکچرو کې، په منفي او په سوالیه کې، یعنې په هغه کې بیا ډېر استعمالیږي، هلته بیا دوهم حالت نه استعمالیږي، هغه کار نه ورکوي. نو په همدې خاطر دلته هم هاف راوړل شوی دی. او دا چې هاز ولې نه راوړل کېږي دلته بیا په پاست ټینس کې، هغه په همدې خاطر چې سوالیه ده. سټرکچر چې ده یا جمله چې د سوالیه ده، نو په سوالیه سټرکچر یا سوالیه جمله کې موږ تاسو هاز نشو استعمالولی. نو د دواړو دلیلونه همدغه شو. نو زما خوږو ملګرو دغه وه سوالیه سټرکچر یا په هاف، هاز او هارډ باندې د سوال جوړول. نو زه فکر کوم چې له دغه به هېڅوک درته اسانه نه کړي نور. انشاءالله په دې هم مطمئن یم چې تاسو به ښه، که 100% نه وي نو 98 او 95% خو به انشاءالله پرې پوه شوي وئ، ځکه ډېر په اسانه او په ایزي طریقه مې درته تشریح کړه. او بل خوږو ملګرو په لومړۍ ویډیو کې ما دا هڅه او کوشش کوه چې زه د هاف، هاز او د هارډ په اړه په یوه ویډیو کې تاسو ته خبرې وکړم، خو دا چې هلته خبرې زیاتې شي او مهمې نقطې پکې زیاتې شي او تشریح زیات شي او ستاسو سوچ راسره زیات شي چې هسې نه دوی به په دې لنډه ویډیو باندې پوه نه شي په د هاف، هاز او هارډ باندې. نو په همدې خاطر زه ووایم چې خیر زه د لږ ستړی غوندې وم، خو چې دومره وي چې زما خوږه دوستان په دې درس باندې پوه شي او دوی پرې پوه شوي وي او یو څه ورڅخه زده کړي. نو تاسو هم په همدې خاطر رانه ستړي کېږئ ما، نو زه هم په همدې هیله امید یم چې تاسو به انشاءالله رانه ستړي شوي نه وئ. او د هاف، هاز او هارډ په اړه هغه نورې ویډیوګانې چې دي د هغې به زه لینکونه په ډسکرپشن کې درته واچوم، له همغه ځایه تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې هغه وګورئ. او یا دغه ویډیو چې کوم وخت کې تاسو تر پایه وګورئ، هلته په سکرین باندې هغه نورې 2 ویډیوګانې درته راښکاره کېږي، له همغه ځایه تاسو هم کتلی شئ. باید وګورئ ځکه ډېرې مهمې ویډیوګانې دي هغه هم. نو د دا ډول ښایسته او مهمو ویډیوګانو لپاره زموږ د ULD ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو هره ویډیو چې موږ اپلوډ کوو هغه تاسو ته در رسیږي او له درس څخه به تاسو نه پاتې کیږئ. او د مثبتې انرژي لپاره ویډیو هم در سره لایک کړئ او هم یې د نورو دوستانو سره د ثواب لپاره شیر کړئ، تر څو هغه هم یو څه ورڅخه زده کړي. نو ماته په همدغه ځای باندې اجازه راکړئ. خدای دې وکړي تاسو رانه ستړي شوي نه وئ. And have a beautiful life.